د انعکاس میډیا ګرانو لیدونکو او اورېدونکو سلامونه. هیله ده رک روغ او د ژوند پر ټولو چارو به برلاسی یاست. یو ځل بیا هم ستاسې په درانه حضور کې د مورې تمې زړه کې د ناول له 5مې برخې سره حاضر شوم. تمه ده چې دا برخه به هم را سره تر پایه واورئ. ارمان له خپل استاد وپوښتل دا هر څه دي؟ هغه ویل دا هر څه د علي خوښه وه، نو ما هم ورته نه دي کړي. علي غوښتل چې ستا کلیزه ولمانځي او تا ته د ډالۍ په شکل مبارکي درکړي. ما څه نه دي کړي، اوس ته پوه شه او عالیه. ارمان له دوی نه ډېره مننه وکړه. عالیه د سرو ګلونو سره نږدې راغله، لاس یې هغه ته ور وغځاوه. کلیزه دې مبارک شه ارمانه. مننه چې دومره زحمت مو ویستی. په شونډو یې ګوته کېښوده. چوپ شه، مننه د څه شي، دا خو مو پر موږ حق دی. د ګلونو ګېډۍ یې ورکړه او په مسکا سره د خپل ورور خواته لاړه. د ارمان په زړه کې هم د مینې احساس پیدا شو. مازدیګره قضا و. ارمان خپل استاد پرېنښود چې ترې لاړ شي. شپه مو دوی کره تېره کړه او سهار وختي مو له خوشحال استاد څخه د 3 ورځو لپاره رخصتي واخیستله. بیا کور ته لاړو. په رسېدو سره مې ګل لالا ته وویل اول به زه کور ته ننوځم. هغه وخندل نه زه به ننوځم. نه کنه ګل لالا، لومړی به زه ننوځم. هغې له پزې کش کړم ښځمه ګرانه ته ننوځه. ته کور ور مې خلاص کړ. چیغه مې کړه مورې موږ راغلو. مور مو ولیدو، له خوښۍ یې په سینه لاس کېښود. اخ خدای شکر، زامن مې راغلل. نږدې شو او په خپلې پاکې مینې سره یې ښکل کړو. موږ ټول سره یو ځای شو. خوشحاله وو. ورور مې د مور په زنګون سر کېښود. موسکه یې په څېره خوره وه. مور مو وویل څه خبره ده زویه، ولې ځان سره موسکی شوې؟ هغه ویل مور یو څوک شته چې ما سره ډېره مینه کوي. هغې وویل ښه نو دا خبره ده، هغه څوک ده زویه؟ ارمان وویل زما د استاد خور ده، عالیه نومیږي. مور مو ویل زوی جانه یاد لره چې ډېرې سختې مو ګاللې دي، مګر په غیرت کې مو ژوند کړی دی. پام کوه زویه څه داسې کار ونه کړي چې موږ پرې وشرمېږو. هغه ویل اوهو مور جانې داسې خبره نه ده، تاسو بېغمه اوسئ. ما هم په لومړي ځل اسیر ورته کله چې هغې نجلۍ نه یې 10 کالدارې اخیستې وې او هغې ما لپاره یو ګل هم رالېږلی و. ما هغه واپس کړی و، خو اوس زه هم ورسره مینه کوم او هغه هم. ګوره مورې تر اوسه ما هغې ته څه نه دي ویلي. زه ستا له مشورې پرته هېڅکله د هغې مینه نشم قبلولی. ښه ده زویه، الله تعالی مو راته ژوندي لره. زما خوږې مورې تا له دې هم الله تعالی روغ صحت درکړي. 2 ورځې وروسته له هغه ځایه مو پینډۍ ته کډه وکړه. هلته یو د خښتو بټۍ هم. ارمان وویل مورې حمید او عاقب به دلته د خښتو کار وکړي، زه او اسیر به د نانوۍ په دوکان کې یو. ښه خبره ده زویه، په الله تعالی مو سپارم. دواړه واپس پېښور ته لاړو. کله چې ورسېدو دوکان کې استاد ناست و. روغبړ مو سره وکړ. له هغې وروسته یې کیلي راکړه او خپله کور ته لاړ، تر څو خپله خور خبره کړي چې ارمان دوی راغلل. عالیه چې له خوښۍ د کړکۍ یوه دروازه خلاصه کړې وه په می نظر ولوېد. د لاس په ښورولو یې زه پوه کړم غوښتلې چې څنګ ته یې ورشم. د ارمان پام نه و، هغه د دوکان صفایي کوله. هغې بیا اشاره وکړه چې راشه کنه. زه وډار شوم. فکر مې وکړ هسې نه چې بیا مې ګل لالا په قهر شي. د ارمان ما ته پام شو. څه خبره ده کوچنیه، ولې دې رنګ ژیړ شو؟ مخ مې علي ته واړوه. هغه هم د کړکۍ لیورې ته وکتله او هغه یې ولیده. بیا یې ارمان ته اشاره وکړه چې اسیر زما څنګ ته راولېږه. ارمان
په ورین تندي وویل اسیره ځه ولاړ شه بیا بیرته ژر راسه. په رډو رډو سترګو مې وکتل، په زړه کې مې وویل ارمان لالا خو مې داسې نه و، تل په غوسه کېده، خو اوس څه چل شوی؟ ارمان وخندل. ولې داسې ګورې؟ لاړ شه عالیه دې غواړي. بڼه مې جګ کړه، ومې ویل سمه ده لالا دغه دی لاړم. د هغې خوا ته ورغلم، د خونې ور مې ورو خلاص کړ، هغې څه لیکل او سلګیو وجود رېږداوه. زما په لیدو ژر غلی شوه او خپلې اوښکې په داسې انداز پاکې کړې چې زما پام نشي. په شونډو یې تبسم ښکاره کړ. دا لیک ارمان ته ورکړه. لیک مې واخیست خو په ژړا یې پوه نه شوم چې هغې ولې ژړل. ژر لاړم او لیک مې ارمان ته ورکړ. هغه لیک په ځیر ځیر ولوست. بیا یې کړکۍ ته وکتل. عالیه ولاړه وه. ارمان خواشینی شو. ومې ویل ګل لالا څه خبره ده؟ هغه ویل څه نه کوچنیه، خو زه حیران په دې لیک کې داسې څه و چې دوی دومره خواشیني دي. په بله اونۍ ارمان بیا لیک راکړه. ویې ویل لاړ شه عالیې ته یې ورکه. بیا مې ترې پوښتنه وکړه ګل لالا څه خبره ده؟ هغه ویل ډېر بده خوب مې لیدلی، الله تعالی دې ورحمېږي. زه کوچنیه لیک ورته یوسه. کله چې هلته لاړم په عالیې اکسیجن چالان و. ورور یې دوا پسې تللی و. څنګ ته یې نږدې شوم، سترګې یې پټې وې. د هغې لاس مې وښوراوه، سترګې یې رڼې شوې. ویل مې لیک در واخله. ارمان راکړی. هغې ولوست. د پخوا په څېر یې بیا مسکا وکړه. لاس یې میز ته اوږد کړ. هلته قلم پروت و. ومې ویل هغه قلم غواړې؟ سر یې د هو په بڼه وښوراوه. ژر مې قلم را واخیست او ور مې کړ. صرف 2 کلمې یې د لیک تر شا ولیکلې او بیرته یې راکړ. د سترګو یې لپې لپې اوښکې روانې وې چې زما وجود یې هم په رېږدېدو راوست. خپلې اوښکې مې زړه ته تېرې کړې او ځان مې د ارمان څنګ ته ورڅوه. د علي ژړا او د هغې ناروغي خفه کړم. ارمان چې ولیدم ژر مې څنګ ته راغی. څه خبره وه کوچنیه؟ ګل لالا عالیه ناروغه ده او دا واخله وګوره چې په لیک کې یې څه درته لیکلي دي. لیک یې ولوست او ژر یې دوکان بند کړ. دواړه د علي کور ته ورغلو. خوشحال هم دوا راوړې. ډاکټر وویل اوس انشاءالله ښه ده، درمل دوامداره ورکوئ، ښه به شي. ډاکټره لاړ. خوشحال ژړل ځکه چې د خور بیلتون یې نه شوی زغملی. هغه د څو میاشتو مېلمنه وه. د خوشحال څنګ ته نږدې شوم او ومې ویل ورور مې د باندې ولاړ دی. هغه ویل هله لاړ شه رایې وله. ورغلم او وره مې نارې کړې ګل لالا دننه راشه. هغه چې راغی د عالیې په حالت یې زړه د درد څړیکه وکړه. سلګو ونیو. د بېلتانه اوښکې یې په سترګو راغلې. خوشحال ستړي مشي ته نږدې شو. هغه ژر خپلې اوښکې په ورغوي پاکې کړې. ورغاړې ووت. د هغه ورته پام شو. اخ رمانه ته ژاړې؟ هغه ویل نه هسې مې په سترګو کې ګرد وه. د ارمان په لیدو عالیه سلګۍ ونیوله او اوښکې په سپینو او سرو اننګو لار جوړه کړه. اوږدې ساګانې یې لنډې شوې او د ګوتو په اشارو یې ارمان ور وغوښت. هغه ور نږدې شو او خپل لاس یې د عالیې په تندي کې خود. عالیې په سلګۍ وژړله او د هغه لاس یې په وچو شونډو ښکل کړ. حیران حیران مې ورته وکتل چې د عالیه ولې ژاړي. عمر مې کم و. په دې نه پوهېدم چې عالیه د لیونو په څېر له ارمان سره مینه لري. د عالیه ورور هم په ځیر ځیر هغوی ته کتل. هغه پوهېده چې خور یې له ارمان سره مینه کوي. عالیه بیا خپل ورور ته اشاره وکړه چې راشه. هغه ورغی. ویې ویل وایه خورې لالا زه خو په تا ډېره ګرانه یم که نه؟ هو خور جانې د ځان نه هم زیاته. وروره
زه په دعاګانو نه رغېږم. په ژوندون مې د ارمان ناوې جوړه که. زما په زولۍ کې د ارمان مینه واچوه. خوشحال سر ښکته کړ، په آخ آخ یې وژړل، ځکه چې د خور بیلتون یې ګران وه. بیا یې چې سر د خور په لور اوچت کړ نو په زړه کې یې وویل: خورې تا خو به هېڅوک هم قبوله نه کړي. ته څه پوهېږې په خپلې ناروغۍ؟ ارمان پرې پوه شو. ویې ویل: استاده تاسو ما ته څه ویل غواړئ؟ هغه ویل: هو ارمانه، 2 کاله کېږي چې ته زموږ سره کار کوې. په دغو 2 کالو کې تا ما سره ډېر ښه وخت تېر کړ، خو ما تا ته کله هم خوښي در نه کړه. استاده نن یې درنه غواړم، آیا ما د عالیې قابل ګڼې؟ په خوشحال د خوښۍ له امله ضعف راغی، پرېوت. ژر ورغلم، له کولره مې اوبه راوړلې او هغه مې پرې واچولې. کله چې په هوش راغی نو د ارمان پر لور یې غبرګ لاسونه خلاص کړه او ورغاړې ووت. د یوې شېبې لپاره یې نه پرېښوده چې له سینې لرې شي. ارمانه یو ځل بیا ووایه، تا څه ویل؟ ویل مې ما د عالیې قابل ګڼې؟ هو ولې نه، دا خو زما خوښه وه، ته اوس هم ما سره ښه کوې. ډېره مننه زویه، الله تعالی مو جوړه مه خرابوه. عالیه له خوښۍ په دې تمه وه چې اکسیجن یې خلاص شي. ارمان هم خپل راتلونکی له عالیې سره د انځورولو او هغې ته په کتو یې له سترګو د خوښۍ اوښکې راغلې. د اکسیجن وخت پوره شو. ارمان لاړ او له مخه یې لرې کړ. هغې سم له واره سینې پورې ټینګ ونیوه او ویې ویل: د یوې شېبې لپاره خاموشه اوسه. په زوره زوره یې وژړل. ارمان په خپل لاس د هغه اوښکې پاکې کړې او ویې ویل: نور نو مه ژړه، ته به انشاءالله ژر ښه شې. له سینې یې لرې کړ. هغې ویل: ای واوره، وایه ته نن چیرې ته مه؟ زه غواړم په غټو غټو سترګو ستا دیدن وکړمه. ته پوهېږې د سترګو ګاټې مې خوږېږي، ستا د راتلو لارې مې ډېرې څارلې دینه. هو پوه شوم، سترګې مې وباسه چې ړوند شم، په دغو سترګو دې رنځوره نه وینمه. اخ خدای مه کړه چپ شه که نه. اخ ګرانې، زه هم غواړم چې نن له تا سره واوسم. ارمان د هغې په ناروغۍ پوهېده، خو تمه یې وه چې ښه به شي، ځکه چې ارمان نور د هغې مینې ړوند کړی وه. په څنګ کې یې ناست و، بالښت یې غېږ کې وه او زنه یې پرېښې وه. عالیې ستا په حاصلولو سره ما د لومړي ځل لپاره بهار ولیده. چک چک له سترګو یې اوښکې تویې شوې. د اوښکو په لیدو سره مې غږ پرې وکړ: ګرانو اورېدونکو، دا و د مورې ته مې زړه کې د ناول 5مه برخه. تر بیا ورتلونکې برخې تاسې په پاک، مهربان او سپېڅلي رب سپارم. لوی الله مو مل شه.